د ورو سوال کړی دی چې زما د واده 4 کاله شي او مال الله 4 کاله بچی نه ورکړي او و 4 کاله بعد ماته دا خبر راغی چې ستاسو د خزي په خېټه بچی دی نو ما 2 ګډان راوستو ولال میکړو دا کار صحیح دی او کنه الجواب کچرته ډیرو دا ګډان دي د پاره لکړي چې زه د الله شکر ادا کوم او غریبانو له بدا ورکم دا جایز دی خو ښکاري دي سنې چې د دې لپاره ځکه چې د عوامو یو عقیده ده هغه د چې دا ګډان د دې لپاره لالي چې مصیبت لري شي او د ماشوم روغ پیدا شي او چې ته مصیبت پیرانه شي نو دا غلطه ده دا څه ده غلطه مصیبت او چې څه مشکل لازم ده په تقدیر کې لیکل شي دا په ګډانو لولو سره نه ختمي ځکه د شیخ بن باز رحم الله په فتاوی کې دا مسله دغه نه چاته اوس کړو و چې وسړی کور جوړي دا کوري پوره کو یې چت واچو په یو چتي به کې جوړ کو نو دا باز راشي بیا ګډلال نو بل خو دې سکی نو دا جایز دی او کنه نه هغه ته چې دې کې تفصیل لې کچرته د دې لپاره کړی چې د پیریانو د شر نه بچ شمه یا بل څه مصیبت په موږ باندې رانه شي او چې موږ روغ پاتې شو نو دا ناروا کار دی بدعت او کله پیریانو د رضا کولو لپاره کړي نو بیا خو شرک دی کله پیریانو د رضا کولو لپاره کړي نو بیا خو شرک او کنه د دې لپاره کوي چې زه د الله شکر ادا کوم چې الله مال دومره طاقت راکو او الله را ناراضي شي او غریبانو محتاجانو له ورکی نو به سره ها به جایز دی دي سروټیس خبره لکه رسول الله ثابت په صحیح بخاری کې دی چې رسول الله بکره د سفر نه راغی نن سبا چې څوک د سفر نه لړ شي پروګرام وکړي نو رسول الله چې بکره د سفر نه واپس مدینه ته راغی نو وخان به اعلان پروګرام به وکړ الله شکر به ادا کوم ملګری به ولید ته جایز هیڅ خبره نه خو چې دانیت دي چې د مصیبتونو نه به ځان بچ کومه یا د پیریانو د بچ کېدونه نه دا به ناروا کار دی او کله پیریانو د رضا کولو د پاره نو دا خو به الله سره شریک کړو دي د الله سره کوم عمل له دا شرک دی والله اعلم